په هیواد کې د تاوتریخوالو د کموالي اونۍ پیل د هوکړې له مخې په ټول افغانستان کې دغه بهیر د پلي کېدو په حال کې ده. روښانه ده چې د تاوتریخوالي کموالی یو مشروط اقدام دی. هیله لرو دواړه خواوې خپل تعهدات په عمل کې وښیي. د عبدالله لخوا د نویو والیانو ټاکل کېدل د ثبات او همپالنې ټیم د دوو ولایتونو لپاره والیان وټاکل. در صورتی که اشرف غنی بالا شدن برای تحمیل حکومت برآمده از تقلبش ادامه میده. او د تهران پارلماني ټاکنې په دې ټاکنو کې سپای بازدارانو ته د نږدې نوماندانو د بریا وړاندوینه کیږي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب درېیم او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 22مه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د هوکړې له مخې په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کموالي بهیر اونۍ پیل شوې. د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ د توافق په اساس د تاوتریخوالو د کموالي بهیر په ټول افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې پیل شوی او دا مهال د پلي کېدو په حال کې ده. وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی کموي او په دې موده کې به دواړه خواوې پر یو بل بریدونه نه کوي. که څه هم له یو شمېر ولایتونو د نښتو خبرونه ورکړل شوي، خو وسلوال طالبان وایي د عمومي اوربند نه دی او د تاوتریخوالو د کموالي په هوکړه کې نه دی شامل. عامه هیوادوال هم د ښکېلو خواو ترمنځ د تاوتریخوالو کموالي څخه خوښ دي او په یو شمېر ولایتونو کې خلکو جشنونه هم کړي دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق پر اساس په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پیل شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق پر اساس دغه بهیر په ټول افغانستان کې د تطبیق په حال کې دی او تر اوسه د چاودنو او سترو پیښو راپورونه نه دي ورکړل شوي. پخواني طالب چارواکي وایي طالب جنګیالي به د خپلو مشرانو له امر سرغړونه ونه کړي. ما مطمئن هستم که طالبان متعهد هستند و هیچ عملی را مرتکب نخواهد شد که بر ضد تعهداتشان باشه. یک قوه باشه که اونا را نظارت بکنه، ولی این مشکلات ها داره. امیدوار به ایستیم که طی 7 روز جایی که عملیات صورت گرفته هر دو طرف باید امور یک پرسفال بکنه و نتایجشان به مردم شریک بکنه. بل پلو په داسې حال کې چې په بلخ، ارزګان او پکتیا کې د طالبانو له لوري د ځینو بریدونو د ترسره کېدو راپورونه ورکړل شوي او دا کار د اورکم له اصولو سرغړونه بلل شوی، خو د طالبانو بیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی عمومي اوربند نه دی کړی او د تاوتریخوالي د کموالي توافق عملي کېدو ته ژمن دي. زه ډېر مطمئن یم چې یو په څو لحاظو باندې یو خدای دی چې په طالبانو کې اطاعت تر اندازې زیات شته، دا به مراعات شي. او دوهم افغانان چې دي هغه نور ستړي دي او عام ولس هغه هم د دې طرفدار دي چې خامخا په افغانستان کې ارامي راسي. د ارامي طرفدار دي. طالبان به هم د دې مراعات کوي، حکومت به هم د دې مراعات کوي. خارجان که پردي دي او البته هغه به په خپل لحاظ باندې په خپل مجبوریت په لحاظ باندې چې هغه مجبوره دي په 15 شپږو جبهو کې جنګیږي، هغه هم د دې مراعات لري چې د افغانستان څخه پرې سپکې کې ووځي. نو زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې پورې چې دا به انشاءالله تر اوسه پورې عملي سوی دي، نور به عملي شي. له دې سره پر کابل سربېره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو بهیر څخه پاترونونه هرکلی شوی دی او هیوادوالو هیله څرګنده کړې چې دا اورکم دې په اوربند بدل شي. خوشحالي په دې کې کوم پرون چلان وشو، امریکا او طالبانو حکومت د تاوتریخوالي د کمولو د هیات کې دپاره موږ ډېر خوشحاله شولو.
د کابل، ننګرهار او نورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو هم د تاوتریخوالي کموالي اونۍ په نیک فال نیولې او د خوښیو په نمانځنې سره یې د دې کار هرکلی وکړ. هیوادوال د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشبین دي او دا کار د روان ناورین پای بولي. د خشونت د کموالي په باره کې چې کوم هدایت موږ ته د پاس نه راغلي دي موږ هغه ټول تطبیق کړي دي د مقاماتو په هدایتونو په اساس باندې تر شپې تر 12 بجو نه تر دغه دمه پورې هیڅ کوم نه وه د دشمن د خوا نه کوم اجرات په موږ نه دي شوي او همچنان زموږ د خوا نه په هغوی باندې هم کوم اجرات نه دي شوي. ولې داسې موږ ته هدایت راکړل شوي دي که چېرته د هغوی د خوا نه کومه ساحه کې موږ باندې اجرات وشي موږ د تمام چمتووالی لرو چې د هغوی په وړاندې باندې بیرته مقابل جواب ورکړو. در 4 دهه که خشونت شد، جنگ شد، بدبخت شد، مردم بیچاره شد، زن فرزند مردم یتیم بیچاره شد و از هیچ کس خاطره خوش نداره. ما از این راضی هستیم، ما از این استقبال میکنیم که امی ادامه پیدا کنه، نه تنها یه افروز که می افروز نباشه که به سالای سال باشه که اقلا یک شکارچی یک تق فیر کرد نتونه که یک حیوان بزنه. ما از جامعه جهانی و از تمام سران کشور و از هر گروهایی که می باشه خواهشی را داریم که دیگر خشونت بس است، فقط صلح. اما امید ملت افغانستان فقط صلح است. په افغانستان کې د تاوتریخوالي بهیر له پیلېدو په کور دننه افغان سیاستوالو او همدارس نړیوالو هم هرکلی کړی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله په کابل کې د امریکې سفارت، ملګرو ملتونو، ناټو، پاکستان او یو شمېر نورو شخصیتونو او بنسټونو د تاوتریخوالي د کموالي بهیر څخه هرکلی کړی دی. اورکم چې یوه اونۍ به دوام کوي، تر پای ته رسیدو وروسته به دا بهیر ارزول کیږي او بیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي. د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالو بهیر له پیل سره د وسلوالو طالبانو خلاف ټول پوځي عملیات صفر شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر وایي د تاوتریخوالو د کموالي و ورځنی بهیر یو امتحاني او مشروط بهیر دی چې په دې وخت کې بهرنیو افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري. په ورته مهال د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د ولسمشر په امر د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات درولي او په تیرو ساعتونو کې کومه جدي سرغړونه نه ده شوې. له دې سره د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اونۍ کې د تاوتریخوالو کموالي بهیر څخه جدي څارنه کیږي. د تاوتریخوالي د کموالي ونې پایل او د طالبانو خلاف د ټولو عملیاتو توقف کېدل. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان چې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارت سرپرستانو سره یو ځای خبريالانو ته وینا کوله وایي پر خپل تعهد ولاړ دي. د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات درېدلي دي او د اورکم اصول یې مراعات کړي دي. سکاټ میلر وایي چې دا بهیر یو امتحاني او مشروط بهیر دی او خپل لوري باید سولې ته د رسیدو لپاره خپل تعهدات عملي کړي. روښانه ده چې د تاوتریخوالي کموالی یو مشروط اقدام دی. هیله لرو دواړه خواوې خپل تعهدات په عمل کې وښیي. زه د غوڅ ملاتړ ماموریت له اړخه ډاډ ورکوم چې پر خپلو تعهداتو ولاړ یو. له ښکېلو لوریو مو هم تمه دا ده چې خپل تعهدات عملي کړي. په ورته مهال د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ولسمشر په لارښوونه د طالبانو خلاف ټول تهاجمي عملیات درولي دي او امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري. نوموړی وایي چې د اورکم مودې له پیل کومه جدي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. لدې سره په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د تاوتریخوالي کموالي مودې څخه جدي نظارت کیږي او که هر څوک تخطي وکړي جدي رسیدګي به ورته کیږي. د تاوتریخوالي کموالي مودې جریان کې د نظارت برخه کې مشترکې همکارۍ موجودې دي. د اورکم هفته کې له وضعیت څخه جدي نظارت کیږي څو هر ډول تخطي روښانه شي چې د چا له لوري ترسره شوي. افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خلاف عملیات د پخوا په څیر روان دي. د طالبانو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د تاوتریخوالي کموالي ونې تر پای ته رسیدو وروسته د فبرورۍ په 29مه نیټه به د دواړو خواو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
د ثبات او همکارۍ ټاکنیزې ډلې د سرپل او پنجشیر ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د یادې ټاکنیزې ډلې غړي وایي د همه شموله حکومت پر تشکیلاتو کار روان دی او عبدالله به د لوړې له مراسمو وروسته د حکومت نور تشکیلات په رسمي ډول اعلان کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د والیانو پر ټاکلو اندېښنه ښوولې وایي په داسې حال کې چې سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالو اونۍ روانه ده، دغه راز اقدامات د سولې هڅې له خطر سره مخ کوي. بلخوا د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي عبدالله د ولسمشرۍ ټاکنې بایللي او ښه ده چې د مخالفت پر ځای د همکارۍ روحیه غوره کړي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم له لوري د همه شمول حکومت د اعلان له خبرداري وروسته د ټاکنیز ټیم د شنبې په ورځ د 2 ولایتونو لپاره نوي والیان تعیین کړل. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم غړو محمد انور رحماني د سرپل د والی په حیث انتخاب او د پنجشیر والی د عبدالله له انتخاباتي ټیم څخه په ملاتړ سره د دې ولایت د والی په توګه بیرته په خپله دنده پاتې شو. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم غړي وایي دا د همه شمول حکومت د اعلان په لوري لومړی ګام دی. معرفی والی صاحبان جدید آغاز کار است ولی پایان کار نیست. در صورتی که اشرف غنی با اجازت برای تحمیل حکومت برآمده از تقلبش ادامه میده، گزینه‌های بیشتری روی میز است. حتی اشرف غنی خیالش را نکرده باشد. ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي عبدالله به ډیر ژر د تحلیف مراسم هم ترسره او له هغه وروسته به د همه شمول حکومت د تشکیلاتو په اړه هم پریکړه وکړي. تاسو وګورئ چې د والیانو تقرر شروع شوی دی، نور عملی اقدامات هم کیږي. د حکومت د جوړېدو لپاره د تحلیف له مراسمو نه نیولې هر هغه څه چې مهم وي او اړتیا وي هغه کیږي. د سرپل والی معرفي شو او ډیر ژر د یو شمېر نور ولایتونو والیان هم معرفي کیږي او د لړۍ به دوام لري. بل پلو د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال وایي عبدالله د ولسمشرۍ ټاکنې بایللې او ښه دا ده چې د مخالفت پر ځای د همکارۍ روحیه غوره کړي. ما نه حس انتقام جویی داریم، نه حس حذف داریم، نه حس تکبر داریم، نه خدای ناخواسته شمشیر کشیدیم. انتخابات است، باختن. دیگه برادر ما بودن، خواهر ما بودن، باختن. باید ما فرهنگ پذیرش باخته که یک شجاعت توأم با دیانت در اون نهفته است در این مملکت نهادینه بسازیم. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د والیانو پر ټاکلو اندېښنه ښودلې او وایي په داسې حال کې چې سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي اونۍ روانه ده، دغه راز اقدامات د سولې هڅې له خطر سره مخ کوي. په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي او دا تمه کیږي چې دا به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي، له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې کولی شي سولې ته د خلکو هیلې له اندېښنې سره مخ کړي. په ورته مهال د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې په ولایتونو کې تشنج ورته د منلو نه دی او هر څوک چې دا اقدامات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. اعتراضونه او مدني حرکتونه د هر افغان حق ده چې هغوی خپل غوښتنې مطرح کړي، خپل حق وغواړي، خو هیڅوک حق نه لري چې یا امن نظم ګډوډ کړي یا ملي شتمنۍ له ګواښ سره مخ کړي. که چیرې څوک دغسې کوم اقدام کوي دغه کسان پیژندل کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به حساب ورسره کیږي. نن په ټوله کې تقریبا په ټول هیواد کې د موږ ولایتي ادارې فعال دي، والیان او ولایتي چارواکي مو د حکومتولي په چارو باندې بوخت دي. یوازې په سرپل کې یوه ستونزه پیښه سوې وله چې هلته هم لومړی اعتراض و، مدني حرکت و، خو وروسته خلکو په خپل سر د یو والي او دغه د معاون د معرفي کولو خبره راپورته.
ولسمشرۍ ماڼۍ تر دا مهاله د اجرایي رئیس له لوري د نویو والیانو د انتخاب په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویل کېږي ولسمشر غني غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق تر لاسلیک مخکې لوړه ترسره او د خپل راتلونکي حکومت کابینه اعلان کړي. یوناما وایي تیر کال په افغانستان کې 10,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې ښکېلو ډله په 2019 میلادي کال کې په زیاته کچه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې په دې کال کې د وژل شویو کسانو شمېر څه باندې 3,400 د ټپیانو 6,909 کسان دي. یوناما وایي 2019 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ملکي مرګ ژوبله کې 21 سلنه او د بهرنیو ځواکونو لخوا 18 سلنه لوړوالی راغلی او دا شپږم کال دی چې د ملکي تلفاتو شمېر له 10,000 څخه اوړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان د 2019 میلادي کال ملکي تلفاتو شمېر تر دې لوړ بولي او وایي ښکېلو خواو د جګړې اصول نه دي مراعات کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په تیر یو کال کې د ملکي تلفاتو په تړاو خپل راپور خپور کړ. د یوناما په راپور کې راغلي چې ښکېلو لورو په 2019 کال کې تر 10,000 ډېرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او دا شپږم کال دی چې د ملکي تلفاتو شمېر تر 10,000 اوړي. د یوناما د شمېرو له مخې په تیر 2019 کال کې 3,403 ملکي کسان وژل شوي، 6,909 ملکي کسان ټپیان شوي، 21 سلنه د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی او 18 سلنه د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما مشر تادامیچي یامامت وایي افغانستان کې هیڅ ملکي وګړی د روان تاوتریخوالي له زیانونو خوندي نه دی پاتې شوی او د سولې اوسنی فرصت باید ضایع نشي. لکه څرنګه چې سوله اوږد مهال ته اړتیا لري او د سولې هڅې روانې دي، د ملکي وګړو ژوند باید وساتل شي او د ټولو خواو لپاره اړینه ده چې د جګړې د درولو لپاره فرصت له لاسه ورنه کړي. د یوناما په نوي ریپورت کې شامل ارقام چې د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا په ګډه خپاره شوي د تیر کال په پرتله 15 سلنه کموالی ښیي. خو د دې علت دا دی چې په تیر کال کې د داعش له لوري ملکي تلفات کم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم 2019 کال تر ټولو خونړی کال بولي او وایي چې په دې کال کې د ملکي تلفاتو شمېر تر هغه لوړ دی چې یوناما اعلان کړی. د نورو کلونو په پرتله باندې دا کال د ملکي خلکو لپاره یو خونړی کال و او څه د پاسه 10,000 کسان د ملګرو ملتونو د راپور په اساس باندې ملکي خلک په دې کې ټاپیان او شهیدان شوي دي. خو دغه شمیره ارقام چې د موږ تاییدوو دغه ارقام هغه ارقام نه دي چې هغه ټول پکې رانغښتي، بلکې د ملکي تلفاتو کچه تر دې څو چنده لوړه ده. طالبانو د یوناما راپور په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عملان افغان او بهرني ځواکونه دي. ملګري ملتونه داسې مهال 2019 کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی بولي چې په دې کال کې د ځانګړو ځواکونو او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او شپنۍ چاپو کې هم ګڼ ملکي کسان وژل شوي دي. له ټاکنیز بحران څخه د وتلو لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د ولسمشر نوماند او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کور کې د پخواني ولسمشر په ګډون د سیاسي مشرانو په لیدنه کې د سولې بهیر پر وروستیو پرمختګونو او ټاکنیز بحران بحث شوی دی. د سولې او اسلامي عدالت ټیم وایي اعلان شوې پایله پر درغلۍ ولاړه ده او هیواد له تازه کړکېچ سره مخ کړی چې ټاکنیز ټکټونه او سیاسیون د بحران اغیزو څخه د هیواد د ژغورنې لپاره عملي اقدامات تر لاس لاندې لري. په ورته مهال د ثبات او همګرۍ ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو پایلې هیڅ طرف ته د منلو وړ نه دي او د سیاسي مشرانو په غونډه کې د وروستیو اقداماتو په تړاو خبرې شوې دي. د ولسمشرۍ نوماند او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کور کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله په شمول ځینو سیاسي مشرانو د سولې پروسه کې د تازه انکشافاتو او راولاړ شوي انتخاباتي بحران په تړاو خبرې کړي دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم وایي په درغلیو د ولاړې نتیجې اعلان هیواد له تازه بحران سره مخ کړی چې مخکښو ټاکنیزو ټیمونو او سیاسونو ته د منلو وړ نه دي او دوی د انتخاباتي بحران څخه د وتلو لپاره عملی اقدامات تر لاس لاندې لري. اعلان نتیجه انتخابات به شکل غیر قانونی و نتیجه که
سراسر تقلب است. این کشور به طرف یک بحران جدید سوق داده. بناهن احزاب سیاسی مطرح و تیم‌های انتخاباتی مطرح که این نتایج پر از تقلب قبول نمیکنن و رد میکنن و او را مردود میدانن، بناهن به خاطر نجات کشور از بحرانی که به وجود آمده اقدامات و گزینه‌های عملی را رو دست دارن و روی گزینه‌ها بحث شده، تشخیص شده، تعیین شده و گام‌های عملی را ما در روزهای نزدیک انشاءالله شاهد خواهد بودیم. د سیاسي مشرانو په دې مجلس کې انتخاباتي ټیکټونو د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلو ابطال باندې هم خبرې کړې دي. د ثبات او همګرایي ټاکنیزه ډله وایي ډېر ژر به د ثبات او همګرایي حکومت اعلان شي. د پنجشنبې په ورځ هم دریو رهبرانو پخواني ولسمشر کرزي صاحب، حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله ناسته وکړه او پرون بیا دا ناسته په یو لوی تعداد کې ترسره شو چې د اتو وجاهتونو مشرانو پکې حضور درلوده، هم د سولې د پرمختګونو په اړه او هم د همدارنګه د ټاکنو د پایلو چې دا باطلې پایلې دي او هیڅ طرف ته د منلو وړ نه وي او د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وشوې. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دا نسل دوام وکړي او عملي اقدامات چې د ثبات او همپالنې د حکومت په اړه کېږي هغه بیا هم اعلان شي. سیاسي مشران په داسې حال کې د انتخاباتي بحران تشدیدېدو په تړاو اندېښنه ښکاره کوي چې د ثبات او همګرایي ډلې د ځینو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ګمارلو څخه خبر ورکړی دی. د کاب یاهوت درېیمه د کمونیستي رژیم او پخواني شوروي ځواکونو پر وړاندې د کابل د خلکو له ملي قیام سره برابره ده. پخواني مجاهدین وایي له نن څخه 40 کاله دمخه د کاب په درېیمه د کابل خلکو د پخواني شوروي لښکر او د وخت کمونیستي رژیم پر وړاندې پاڅون وکړ او خپل مخالفت د شوروي ځواکونو له حضور سره وښود چې په دې ورځ سلګونه لاریون کوونکي د شوروي ځواکونو د وخت رژیم لخوا ووژل شول. د یاد پاڅون یو شمېر عیني شاهدان وایي د کابل د خلکو قیام یوازې پر دوی محدود پاتې نه شو بلکې نورو ولایتونو ته هم وغځېد او دا پاڅون د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پیلامه شوه. له دې سره په وخت کې د کابل په ځینو جوماتونو کې دا غوښتنه شوې چې د یهود درېیمې نیټې خاطره تازه کولو لپاره دی خلک یو ځل بیا بامونو ته پورته شي او د الله اکبر نعرې دې اوچتې کړي. د یهود درېیمه نیټه د کمونیستي رژیم پر وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له ورځې سره سمون خوري. پوره 40 کاله وړاندې د 1958 کال د یهود میاشتې په درېیمه د کابل اوسیدونکو د وخت کمونیستي رژیم او پخواني شوروي اتحاد لښکرو پر وړاندې ملي قیام وکړ. د کابل ښار اوسیدونکي او د دې قیام عیني شاهدان وایي چې کابل ښاریانو د وخت رژیم پر وړاندې د الله اکبر په نارو سره ملي پاڅون پیل کړ چې دغه پاڅون په پراخه کچه بدرګه شو او په یو ستر قیام بدل شو. و نتیجه دیگه که سنگرداران مجاهد در سنگر که در قدم اول خلقی ها و پرچمی ها می گفتن که مردم اطراف بیسواد هستن، نافام هستن یا فریب اجنبی ها را خوردن، اشرار هستن و به اصطلاح مزدورای چین و کجا هستن، ولی او مبارکایی که در سنگر بودند که در قلب دشمن در کابل مردم با ما هستند. این یک سنگر قوی. نتیجه این قیام بر از اونا نفرستاند و مردم ها دوباره به اصطلاح یک جان دیگه و نیروی دیگه گرفتن. و در عین زمان بالاتر از همه این نتایج که کل مردم با یک نعره الله اکبر نفرین و انزجار خود از اشغال. د کابل ښار اوسیدونکي او د یهود درېیمې نیټې پاڅون عیني شاهدان وایي چې د دې قیام پر مهال سلګونه افغانان تریتم شول. دوی وایي د وخت حکومت د پاڅون کوونکو پر وړاندې له تشدد کار واخیست او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. شاگرد خودم هم گم شد، خان به نام خان یاد نشد، خان شاسکر که میگفتن مزدکی بود و اونموجه گم شد دبال گم دیگه مرده زندگی دبال گم. مردم دسته بود الله اکبر گفته کلش در بمب در هر جای برآمدن. خودم در جاده بودم که مردم بسیار ظلم دید، کودتا کردن، مردم خیستن، مگم
کشته شد دیگه شد. این کلش نتایج است بر او کسایی که صاحب عقل باشه و صاحب خرد باشه از این انتباه بگیره، ملت خود و مردم خود را، خصوصا رژیم ما که ما پیشنهاد میکنیم که نباید آواز مردم خفه ساخت، او را با نیروهای خارجی و با بمباردمان و با کشتار قتل به اصطلاح منظم یا غیر منظم یا به اصطلاح هر نام را که سرش میمانند. اوس چې د یاد قیام شاوخوا 40 کاله تیر شوي د سرو لښکرو پر ضد دغه پاڅون د ټول افغان ملت د عمومي پاڅون پیلامه هم بلل کیږي. پخواني مجاهدین وایي چې د کابل د خلکو پاڅون چې وروسته په ستر او ملي قیام بدل شو د شوروي ځواکونو او کمونیستي رژیم د نسکورېدو پیلامه وه. مردم کابل در 3 یهود در برابر استبداد و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و همچنان در برابر رژیم کمونیستی با سر دادن صداهای الله اکبر اعتراض خود و مخالفت خود با حضور قوای نظامی اتحاد شوروی در افغانستان اعلان کردن و ابراز کردن و نتیجه قیام 3 یهود ای بود که رژیم کمونیستی وقت در برابر مردم درمانده شد، عاجز شد و همچنان اتحاد جماهیر شوروی که با قوای خود به افغانستان تجاوز کرده بود در حقیقت در برابر اراده مستحکم مردم افغانستان خصوصا شهریان کابل شکست خورد. د کابل قیام که څه هم تر محدودو ورځو پورې دوام وکړ، خو همدا قیام د دې لامل شو چې ډیری افغانان پر افغانستان د شوروي یرغل پر وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې د شوروي اتحاد د راپرځېدو لامل شو. په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو ثبت په افغانستان کې اندېښنې ډېرې کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو ثبت او له امله د 4 تنو وژل کېدل دوی هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دغو پیښو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول شوی، خو زیاتوي چې ایران ته د افغانانو ډېر تګ راتګ اندېښمنوونکی دی. په ورته مهال هیوادوال له حکومته د دې ویروس په مخنیوي کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي او زیاتوي چې هر افغان دې له کور څخه بیرون له ماسک څخه استفاده وکړي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم ښه راغلاست او د هم څو بهرني خبرونه. د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې سپاه پاسداران او مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ته نږدې نوماندانو ښې رایې اخیستې دي. رویټرز خبري اژانس چې د ایران ټاکنې له نږدې څاري لیکلي له پلازمینې تهران او نورو لویو او وړو ښارونو څخه به د پاسدارانو ځواکونو شاوخوا 3 اتیا نږدې توندلاري ملګري پارلمان ته لار ومومي. په دې ټاکنو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو پر سر 2148 نوماندانو سیالي کوله. د نگهبانانو شورا د نږدې 1000 نورو کسانو نوماندي د مختلفو ملحوظاتو له کبله فسخه کړې وه. د ویلو ده چې د دغو ټاکنو وروستۍ پایلې د دوشنبې په ورځ اعلانیږي. او په چین کې د کرونا ویروس نوې مثبتې پیښې کمې شوي، خو په بهر کې ډېرې شوي دي. د چین روغتیا وزارت وایي د جمعې په ورځ د کرونا یوازې 390 پیښې ثبت کړي دي. په داسې حال کې چې څه موده وړاندې د دغو پیښو ورځنۍ کچه له 2000 لوړه وه. له چینه بهر سویلي کوریا، ایټالیا، لبنان او ایران د کرونا د لسګونه پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. ایران کې تر تېرې اونۍ د کرونا د مثبتو پیښو راپور نه و، خو اوس یې روغتیا وزارت وایي د 10 تازه مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر 28 تنو ته رسېدلی دی. له دې سره سم خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د پاتې سیاسي او خبري خپرونو لیدو ته. تر ګډون.